تازه خبر د برطانیې لخوا طالبانو ته غټ د خطر زنګ. برطانیه د څه لپاره بیرته افغانستان ته ځواکونه رالیږي، تازه یې څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. وروسته له هغه چې د یو شمېر اسنادو پر بنسټ معلومه شوه چې د برطانیې یو شمېر ځانګړي ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، اوس تازه د دې دولت یو چارواکي دا اعلان کړی. امریکا بیا ویلي چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هکله هوایي بریدونه ارزوي او ژر به کار ورباندې وکړي. داسې ښکاري چې له سپټمبر وروسته دا دوه متحدین لا هم په افغانستان کې پاتې کیږي او ورته مهم دی. برطانیې حکومت ویلي چې ښایي ځانګړي ځواکونه یې افغانستان کې پاتې، که څه هم تیره ورځ ټول برطانوي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، خو د دې هیواد د پوځ یو لوړپوړي غړي رسنیو ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې ځینې ځانګړي ځواکونه به افغانستان کې پاتې کیږي. دوی د خپلو سرتیرو د پاتې کېدلو لپاره د ترهګرو څارل او افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو موخه کړې او ویلي دي چې په دې دوو برخو کې به کار کوي. د برطانیې دې چارواکي ویلي چې په افغانستان کې ویره او اندېښنې ډېرې شوې، ځکه طالبانو یوازې له بهرنیانو سره سوله کړې او له جګړو یې ښکاري چې افغان دولت سره سولې ته نه دی تیار. تر اوسه پورې روښانه شوې نه ده چې دا سرتیري به څومره وي او د څومره مودې لپاره به په افغانستان کې وي، خو ویلي دي دا چارې د برطانیې هیواد امنیتي ادارو پورې اړه لري. طالبانو د نوې جګړې او پر بهرنیانو د بریدونو خبر ورکړ. د سپټمبر میاشتې وروسته داسې ګنګوسې هم شته چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سرتیري د امریکا په ګډون په افغانستان کې له سپټمبر وروسته هم پاتې کیږي، چې په هکله یې اوس طالبانو غبرګون ښودلی. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویاند او غړي سهیل شاهین په خپله تازه مرکه کې ویلي چې نور په افغانستان کې د بهرنیانو حضور نه مني، خو زیاته کړې ده چې د بهرنیو ډیپلوماتیک شتون سره هیڅ ستونزه نه لري. شاهین د خپلو خبرو پر دوام په وروستیو جګړو باندې سترګې پټې کړي او ویلي دي چې دوی د زور لارې نه غواړي چې واک ته ورسیږي، ولې نور ورته د بهرنیو ځواکونو شتون د منلو وړ نه دی. شاهین له خپله طرفه وویل چې له ټاکلي وخت وروسته که چیرې د بهرنیو ځواکونو حضور دوام پیدا کړي، نو د نوي جګړو او بریدونو د پیل خبرې هم ورکړې دی. برطانیه خپل ځانګړي پوځیان پرېږدي. راپورونه وایي چې د برطانیې د دفاع وزیر څخه داسې سندونه هم ترلاسه شوي چې ښایي له سپټمبر میاشتې وروسته هم ښایي یو شمېر برطانوي ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.